د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د زاړه ښار سیمه، هغه سیمه چې له تیرو خونړیو اوښتونونو او جګړو وروسته پکې د آبادۍ څرک نه لګېده، خو د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو وروسته د سپین زر امارتي شرکت په شاړه ځمکه د یوه سوداګریز کمپلیکس د جوړولو چارې پیل شوي. هغه ځمکه چې کالونه په ویجاړ حالت کې پاتې وه. د قراردادي شرکت مسؤل وایي په دې کمپلیکس کې به 900 هټۍ، د ودونو تالار او ګڼ شمېر نورې اسانتیاوې شاملې وي. د نوموړي په خبره ټاکلی شوی وخت یې 2 کاله دی، خو هڅه کیږي چې چارې یې په لوړ کیفیت له ټاکلې مودې وړاندې بشپړې شي. دغه مځکه خو 20 جرابه مځکه ده او مځکه د سپین زر ده. سپین زر 3 ولایتو کې ملکیتونه لري. هغو سره موږ قرارداد کړی، د یې 362 میلیونه بودیجه ده او 900 دوکانه دي کې یو د ودو هوټل ده او 2-3 پارکینګ دي، موټرو شنې ساحې لري. د دې وخت 2 کاله وخت او یو 500 نفرو ته د کار زمینه برابره ده او 900 دوکانه دي. د وخت بیکاري کې ډېره غټه پروژه ده. د مرکزی بغلان ولسوالۍ خلک د دې پروژې پیل ته خوښ دي او وایي ډېر حکومتونه راغلي، خو نه یوازې دا چې دغه شاړه ځمکه یې آباده نه کړه، بلکې یو وخت خو دغه ځمکه په نشو د روږدو ځوانانو لپاره په خوندي ځای بدله شوې وه. دوی زیاتوي د دې پروژې له بشپړېدو سره به سیمه آباده او ګڼ شمېر ځوانان به هم په کار بوخت شي. تقریبا د ظاهرشاه مخ په دې خوا چې دغه ځای خراب شوی دی، د اوسه پورې خراب و چې هر حکومت راغلی چا نه دی خراب جوړ کړی. مګر خیر دی وي اسلامي امارت او دا کم کسان چې د دې سره یوځای شوي دي، هر کس چې دی نو خیر دی وي در وطن در قانون بسیار خوب است. همین کار بار شوه، وطن در مردم کار پیدا میشه، زندگیشان جور میشه، شهر آبادیش میشه، شهر سلط میشه، راه کلان میشه، موترهای خرد کلان خوب صحیح میره و میره. بسیار خوش هستیم پیششان از امارت. 900 دکان دي، هر دکان کې چې یو نفر کار کوي هغه هر نفر 10 نفر نانخوره لري. دا د ټول شریکونه او بغلان مرکزي د ټولو همکاري وسره کوي. ورته مهال د بغلان د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي په یاد ولایت کې د هر ډول پانګونې لپاره زمینه برابره کړي او هر څوک کولی شي دلته پانګونه وکړي. دوی زیاتوي بغلان ولایت کې د جغرافیوي موقعیت له مخې هم د پانګونې لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې دي. د ولس لپاره لویه آبادي او لویه لاسته راوړنه چې په دې کې جومات، د ودونو تالار، پارک، شنه ساحه دا ټول په نظر کې نیول شوي دي او انشاءالله په دغه مورد کې که د موږ هېوادوال هر څوک پانګونه کوي، اسلامي امارت ټول مسؤلین بغلان ولایت مجاهدین او مسؤلین ټول د دوی په خدمت کې دي او دا اطمینان ورکوو چې په هر خارج کې راشي په داخل د وطن کې خپل هېوادوالو ته خپل وطن ته خدمت وکړي. د یادولو وړ ده چې د سپین زر امارتي شرکت هغه ځمکې چې شاړې پرتې وې د بغلان ترڅنګ په تخار او کندوز ولایتونو کې هم خصوصي سکتور ته په واک کې ورکړل شوي چې دا مهال په یادو ولایتونو کې پرې شاوخوا 12 میلیارډ افغانۍ پانګونه شوې ده.